أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ آل عمران سلورم پارہ آیات نمبر 135 136 137 138 میں نمخ کے چکم آیاتون مبارک ذکر شو نو په هغې کې د دوو خبرو حکم بیان شو چې یو اسباب د مغفرت حاصل کې او دویم جنت حاصل کې او دیتا په منډه باندې په جلته سره ورشه چې مقدر نه ضایع نشي. نو هغه سلسله کې الله پاک خپلو مؤمنانو بندگانو ته مغفرت او جنت طرف ته د تللو طریقه ښیي چې که تاسو نه څه کمی کوتاهي وشي، ګناه درنه وشي او خطا درنه وشي، نو تاسو فوراً الله پاک یاد کې د الله ذکر وکړئ، ځکه شیطان په انسان باندې په هغه وخت کې حمله کوي چې کله دی د الله د ذکر نه د الله د یاد نه غافل وي. وی چې تاسو نه ګناه وشوه نو دا د غفلت نتیجه ده، نو هغه غفلت تاسو په بیدارۍ باندې بدل کې د الله ذکر وکړئ، توبه استغفار وکړئ، او چې تاسو د الله پاک نه بخنه وغوښتله، معافي وغوښتله، نو الله پاک به تاسو ته معافي او بخنه وکړي. نو یو په ګناه باندې خپیمانه کېدل او د مغفرت او د بخنې دعا غوښتل چې الله دا کومه کمی کوتاهي رانه وشوه دا راته معاف کړي. او دویم خبره ورله دا ذکر کړې ده چې دی دغه ګناه باندې همیشوالی نه کوي، ضد نه کوي په هغه ګناه باندې. ګناه وشوله، غلطي وشوله، فوراً توبه وباسي، ځکه چې بار بار انسان یو ګناه کوي او دی وایي زما توبه ده، نه دی په دې خپله توبه کې دروغجن دی. ځکه توبې دپاره درې خبرې علماو بزرګانو لیکلي دي. یو دا التوبة الندامة، چې توبه څه ته ویلی شي؟ ندامت او خپیمانۍ ته ویلی شي، چې انسان خپل ځان ملامته کړي چې دا مې ښه ونه کړل. او په موجوده وخت کې فی الحال هغه ګناه پرېښودل. او دریم
په راتلونکي وخت کې د هغې ګناه نه کولو کلکه او مضبوطه اراده کول. چې دا درې واړه خبرې کله موجودي نو دغه انسان دته به الله پاک د توبې توفیق ورکړي او دغه توبه به الله پاک د قبول کړي. نو دی به توبه وباسي او د الله پاک نه به معافي او بخښنه غواړي، نو د ده توبه به الله پاک قبول کړي. او دغه شان د بعضې خبرو تعلق د حقوق الله سره دی او د بعضې تعلق د حقوق العباد سره دی. نو کوم حقوق الله چې د هغې قضا راګرځول ممکن وي نو هغه توبې سره نه معاف کیږي. او دغه شان حقوق العباد چې هغه حقدار ته حق نه دی ورکړی یا ورته هغه د زړه نه معافي نه ده کړې نو بیا هم دغه توبه نه قبلیږي، صرف توبې سره دا نه معاف کیږي. حقوق الله کې مونځ دی، یو کس مونځ نه دی کړی، مونځ یې قضا کړی دی، دی وایي اوس به مونځ شروع کړمه خو د هغه باقي نه مې توبه ده، د هغې معافي غواړم، نو داسې توبه او داسې معافي نه کیږي، د هغې به قضا راګرځئ، اندازه به ولګئ چېرې زه کله نه بالغ شوی ما نو تر دې وخته پورې به زما نه څومره مونځونه قضا شوي، یو اندازه دې مقرر کړي د ځان دپاره. او اسانه طریقې دا ده چې دی د هر یو مونځ سره د یو مونځ قضا راګرځئ. یو وخت به داسې راشي چې د ده په ذمه باندې کم قضا مونځونه دي دی به د هغې نه بېغمه شي، د ده غاړه به آزاده شي، نو توبه دې اوس وباسي او د هغې تاخیر دې د الله پاک نه معافي وغواړي چې دا زما نه قضا شوي دي. اوس قضا مونځ نه راګرځئ او دی وایي زما توبه ده، نو داسې توبه د الله پاک نه قبلې. دغه شان روجې یې نه دي نیولي، د هغې قضا په ده باندې لازم ده او دی وایي دې نه پس به روجې نیسم او د هغه تېرو شوو نه توبه وباسمه، د هغې به قضا راګرځئ ځکه قضا راګرځول د هغې ممکن دي. دغه شان د تېرو شوو کلونو زکات یې نه دی ورکړی او دی وایي زما توبه ده اوس به زکات پوره ورکومه، نو هغه تېر شوي زکات قضا به راګرځئ، هغه زکات به ادا کوي، نو بیا به توبه وباسي. او چې د کومو څیزونو قضا راګرځول ممکن نه دي نو د هغې کې توبه معتبر ده، او کوم چې حقوق العباد دي نو هغه به ادا کوي، بیا به د الله پاک نه معافي غواړي. نو چې په دې طریقه باندې یو انسان توبه وویستله د ګناهونو نه، د الله پاک نه معافي وغوښتله، نو حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه ویستونکی دی د ګناه نه داسې پاک شي لکه چې دو اډو ګناه کړي نه وي. او بل حدیث مبارک کې مثال ورکړی دی چې دی د ګناه نه داسې پاک شي لکه انډه چې هغه د ویښتو نه پاکه وي، نو داسې دی د ګناه نه پاک شي. او بل حدیث مبارک کې مثال داسې ورکړی دی چې څنګه ماشوم پیدا شي او دی د ګناه نه پاک وي، نو دغه شان دا توبه ویستونکی دی هم د ګناه نه پاک شي، الله پاک ورته معافي وکړي. نو یو د مغفرت خبره کړې وه، نو د هغې دپاره توبه استغفار ذکر کړو چې تاسو توبه وباسئ، د الله پاک نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ، د حقوق الله قضا راوګرځوئ، د حقوق العبادو د ادا کولو اهتمام او التزام وکړئ، او راتلونکي وخت کې د هغې ګناه نه کولو کلکه اراده وکړئ. نو چې تاسو توبه وویستله نو الله پاک به تاسو ته بخښنه وکړي او ستاسو د مغفرت او د جنت فیصله به هم وکړي. نو دغه توبه استغفار کوونکو خلقو په دویم آیت مبارک کې د هغې صفات بیان کړي دي چې د دې بدله د الله پاک د طرف نه مغفرت او بخښنه هم ده او جنت به ورته هم الله پاک ورکوي، داسې جنتونه چې د هغې د لاندې مختلف قسمه نهرونه بهیږي، د شاتو ځان له نهر، د شرابو ځان له نهر، د خالصو اوبو ځان له نهر، د پیو ځان له نهر، څلور قسمه نهرونه دا به په جنت کې بهیږي او په دې کې به څه کمی هم نه راځي. درېیمه خبره د هغې جنت متعلق دا کړې ده چې دا جنتیان به په دې جنت کې همیشه دپاره اوسیږي، ځکه مرګ به نه راځي، بوډاوالی به نه راځي، بیماري به نه راځي، الله پاک به ناراضه کېږي نه چې وی باسي او نه به بل څوک داسې راشي چې هغې یې د جنت نه وباسي. نو همیشه دپاره ځواني به هم همیشه دپاره وي، ژوند به هم همیشه دپاره وي، مرګ به نه وي، همیشه به روغ صحت وي، بیماري به نه وي، پریشانۍ، جنګ جګړې، اختلافات، دا څیزونه به په جنت کې نه وي. او دې ته بهترین اجر او بدله د عمل کوونکو ویلې ده. یا په درېیم آیت مبارک کې
الله پاک فرمایي چې ستاسو نه مخکې چې کوم واقعات او حالات د مختلفو قومونو تیر شوي دي نو په هغې کې څه قومونه داسې وو چې هغه مؤمنانو د الله تابعدارو د انبیا علیهم السلام تابعداري کړې وه او څه خلق داسې وو چې هغه نافرمانه او ایمان یې نه راوړی د انبیا علیهم السلام مقابلې ته راغلي مخالفت یې کړی نو تاسو په دې ځمکه کې وګرځئ او د هغې خلقو حال وګورئ چې کوم مخالفو ایمان یې نه راوړی انبیا علیهم السلام او مؤمنانو ته تکلیفونه ورکړي نو چې د هغې انجام څه شو. او آخري 4 نمبر آیت مبارک کې د قرآن مجید متعلق څو خبرې ذکر کړي دي چې په دې کې د خلقو دپاره بیان دی. بیان معنا د وضاحت، په تفصیل سره وضاحت سره الله پاک خپل حکمونه بیان کړي دي. او دویمه خبره د قرآن مجید متعلق د هدایت چې دا هدایت والا کتاب دی او څوک د دې نه هدایت اخیستل غواړي، هدایت قبلول غواړي، الله پاک اختیار ورکړی دی. او دریم صفت د قرآن مجید موعظه نصیحت، او دا نصیحت د چا دپاره دی؟ دا هدایت د چا دپاره دی؟ او دا بیان او دا وضاحت او تفصیل دا د چا دپاره دی؟ نو آخر کې للمتقین لفظ ذکر کړی دی چې کوم مخکې ذکر کړی اعدت للمتقین چې دا جنت د متقیانو دپاره تیار شوی دی. نو دا قرآن مجید الله پاک د متقیانو د هدایت دپاره د دې د فایدې دپاره الله پاک را لیږلی دی. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهیږي، په دې باندې عمل کوي، د دې تلاوت کوي، د قرآن مجید سره محبت ساتي، د دې ادب او احترام کوي، نو هغه ته به الله پاک مغفرت او بخنم کوي او جنت به ورته هم الله پاک ورکوي. والذین او هغه کسان متقیان دي اذا فعلوا هر کله چې دی وکي فاحشتن کار د بې حیایۍ، ښکاره ګناه وکي، لویه ګناه وکي، او ظلمو انفسهم یا دی ظلم او زیاتې وکي په خپلو ځانونو باندې، وړه ګناه وکي، صغیره ګناه چې ورته ویلی شي. او صغیره ګناه هم چې انسان بار بار کوي نو هغه په کبیره کې بدلیږي. او دا شان چې انسان یو ګناه کوي او توبه نه وباسي، د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي. که دی دا ګناه بیا بیا کوي یا ورسره نور ګناهونه کوي نو د زړه هغه توروالی او زنګ سیوا کېږي، زیاتېږي. یو وخت داسې راشي چې زړه بلکل تک تور شي، بیا نیکۍ ته زړه نه کېږي او ګناهونو طرف ته په منډه باندې رواني، په شوق او په محبت سره ګناهونه کوي. نو دا د زړه هغه د توروالي نښه وي چې زړه تور شوی، او چې دی کله د زړه په صدق سره توبه وباسي نو هغه تور داغ د ګناه چې کوم په زړه لګېدلی دی هغه ختم شي او زړه بلکل صفا سوتره شي. نو چې کله یو انسان هغه لویه ګناه وکړي یا وړه ګناه وکړي، ذکر الله او بیا د یاد کی الله، د الله ذکر وکړي، الله ته متوجه شي، فاستغفروا بیا دوی بخنه وغواړي، لذنوبهم د خپلو ګناهونو دپاره د الله پاک نه. نو چې کوم د توبې طریقه ذکر شوه په هغه طریقه باندې توبه وویستله نو الله پاک هغه ته د مغفرت او د بخنې وعده کوي. ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې بخنه به وکړي د ګناهونو خلقو ته الا الله سوا د الله پاک نه. یو الله دی چې هغه د ګناهونو د بخنه کوي خپلو بندګانو ته، بل څوک چاته بخنه نشي کولی. ولم یصروا او دوی همیشوالی نه کوي علی ما فعلوا په هغه څه باندې چې دوی کړي دي، چې کومه ګناه یې کړې ده نو بار بار یې نه کوي، ضد نه کوي په هغه ګناه باندې، همیشوالی پرې نه کوي. یو ځلې ګناه وکړله فورا توبه وباسي، بیا د هغې ګناه نه ځان بچ ساتي، نو دا د توبې د قبولیت نښه ده. وهم یعلمون او په داسې حال کې چې دوی ښه پوهېږي چې دا ګناه بار بار کول دا ښه کار نه دی. اولئک دغه کسان جزاؤهم بدله د هغوی مغفرتن بخنه ده چې ګناه یې وکړله او بیا د الله پاک نه معافي وغوښتله، توبه استغفار یې وکړو نو الله پاک به ورته بخنه کوي. من ربهم د دوی د رب د طرفه، وجناتن او د دوی بدله جنتونه دي، مغفرت هم بدله ده د دوی او جنتونه هم بدله ده چې د کومو د حاصلولو او کم طرف ته په جلتې او په منډې سره د تللو الله پاک مخکې حکم بیان کړی
تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه مختلف قسمه نهرونه هغه جنتی محلات جنتی ونې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي خالدین همیشه به اوسیږي دا جنتیان فیها په دې جنت کې نه به مرګ راځي چې انسان مړ شي او جنت ته نه پاتې شي نه به بوډاوالی راځي نه به بیماري راځي نه به څه تکلیف او پریشانی وي همیشه د خوشحالو زندگی به وي ونعمه او څومره ښایسته دی اجر العاملین اجر او ثواب د عمل کوونکو خلقو چې الله پاک د مغفرت او د بخښنې اعلان هم ورته کوي او جنت ته د داخلېدو وعده ورسره هم کوي قد خلت من قبلکم یقینا چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن حالات او واقعات د مختلفو قومونو چې هغه تاسو ته الله پاک قرآن مجید کې بیان کړي هم دي فسیرو نو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظروا وګورئ تاسو کیف کان څرنګې شو عاقبة المکذبین انجام د دروغ ګڼونکو خلقو چې کومو خلقو د الله د توحید نه انکار وکړو د الله د قانون او شریعت نه انکار وکړو د آسماني کتاب نه انکار وکړو د حضرت انبیاء علیهم السلام نه انکار وکړو د قیامت نه انکار وکړو نو دغه دروغجن خلق دي نو د هغې انجام تاسو وګورئ چې په کوم طریقه باندې کوم قسم عذابونه الله پاک په هغې باندې نازل کړل هذا دا قرآن مجید بیان للناس په دې کې بیان او وضاحت دی د خلقو دپاره وهدن او هدایت دی وموعظة او نصیحت دی للمتقین د متقیانو او پرهیزګارانو خلقو دپاره والذین او متقیان هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي دوی کار د بې حیایۍ او ظلمو انفسهم یا ظلم زیاتې وکړي په خپلو ځانونو باندې په ګناه کولو سره ذکروا الله بیا دوی یاد کړي الله پاک فاستغفروا پس دوی بخښنه وغواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو دپاره ومن یغفر الذنوب څوک دی چې بخښنه به وکړي د ګناهونو الا الله سوا د الله پاک نه ولم یصروا او دوی همیشوالی نه کوي علی ما فعلوا په هغې کارونو باندې چې دوی کړي دي وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی ښه پوهېږي اولئک هم دغه کسان جزاؤهم بدله د هغوی مغفرتون بخښنه ده من ربهم د هغې د رب د طرفه وجنات او جنتونه دي باغونه دي تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه مختلف قسمه نهرونه خالدین همیشه به اوسیږي دا جنتیان فیها په دغه جنتونو کې ونعم اجر العاملین او ډېر ښایسته دی اجر او ثواب د عمل کوونکو دپاره قد خلت یقینا تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن حالات او واقعات د مختلفو قومونو فسیرو فی الارض نو تاسو وګرځئ په ځمکه کې فانظروا بیا وګورئ تاسو کیف کان څرنګې شو عاقبة المکذبین انجام د دروغ ګڼونکو خلقو هذا بیان للناس دا قرآن مجید بیان دی د خلقو دپاره وهدن او هدایت دی وموعظة او نصیحت دی للمتقین د متقیانو دپاره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.